حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي د مور او پلار صح اوسم خلق تپوس کی کنه د مور او پلار صح حق دی زو انداز تپوس صحابه کرامو د نبی له سلام نه کړو چې هغه کوم جواب ورکړو زبا حق جواب صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د مور او پلار حق سره د دین اندازه واره نبی له سلام ورته دانه چې داو چاپی ولا کوي پیسې په لګاوي نه دا ډېری معمولی خبرې دي وی د مور او پلار حق دادی چې دا دواړه ستاده پاره یا جنت ته یا دوزخ یا بد دې دواړو په وجه جهنم تزي یا بد دې دواړو په وجه جهنم جنت ستا خو خدا مطلب دا دی که خدمت دی ولا وکو خبر دی ولا اومنل نو جنت او که خپه دې کړل نو دوزخ دینه بل غټ حق شتا یا به جنت ترسي یا به جهنم ترسي بس پلندو یا به جنت ترسي یا به جهنم ترسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې وی مور او پلار چې دی کنا دا دواړه چې دی دا دو دروازې د جنت دو دروازې او یا دا دواړه د جهنم دو دروازې بس چې کم سړی نه مور او پلار دواړه خوشاله دو دروازې ورته د جنت چې دواړه ته خپي دو دروازې د جهنم ورته دو دروازې د جهنم چې نبی علیہ السلام دو ویلو صحابی را و ان ظلم اگر کدا مور خپل ظلم کوي به بچی ته د جهنم دروازې کولاوي چې خپي وی و ان ظلم اگر کو ظلم کوي نبی علیہ السلام ورته آو اور ته بیا وی و ان ظلم اگر کو ظلم کوي نبی علیہ السلام ورته آو بیا وبنده بچي جهنم ته ځي وی و ان ظلم اگر کو ظلم کوي نبی علیہ السلام ورته آو درې پیری صحابي تپوس کړي دي اگر کدا مور او پلار ظلم کوي نو بیا نبی علیہ السلام ورته او که ظلمم کوي ته به انتقام بس مور او پلار بس دینه به انتقام نه کسراغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس ومن احق بحسن صحابتي وزه د چا سره ډیر خصلوک وکم لمه غواړي چې خصلوک وکم د چا سره دا خصلوک وکم زما د خصلوک حقدار څوک دی نبی رسول الله ورته کمو ورشه د مور سره د خصلوک وی ثم من وی بیا په مور پسې وی کبیام وی ثم من وی بیا وی کبیام وی ثم من بیا وی ابو کبیا دی پلا چا سره خصلوکم مور چا سره خصلوکم مور چا سره خصلوکم مور چا سره خصلوکم د دینه پس وی پلا درې زلې مور ذکر کړل او پسلورم زلې پلا وجه صدا وجه دا چې مور د سي درې تکلیف برداشت کړې دي چې هغه پلار لیدلی دي یو د حمل تکلیف ته مور نخ او لس میاشتې په ګډه ګرځي خو چې د مور سړی دا یو خبره قدر وکي کنه اکم بچی چې د مور نافرمان دي زوامه کدا بچي د مور د مټ نه ونی سي کنه چې بچیا ما ته لګو ګوره ما ته نیغ لګو ګوره ستا هغه مور یې بچیا چې ما اته نخ میاشتې ته په ګډه ګرځي نن ته ما ته سپي وای بچیا نن ته ما باندې گزار کوي بچیا نن ته په ما پسې ګواخي بچیا تعالی حیا نه درځي ته ما باندې گزار کوي او ما نه خو لس میاشتې ګوره ته په دې ګډه ګرځولای کنه ته نن په دې وجود گزار کوي چې نه خو لس میاشتې تاسو ما په ګډه کې ستړي دي بچیا څومره د افسوس خبره نن هغه مور پسې بچی را پاسې دلخا نن هغه مور د بچو د لاسه چغي وای چغي لاسونه دې سوچت کړی دی دا بچے کامیاب شو لیکل وی لیکي دا وخت وی لیکي دا ځان کدا بچے تاسو کامیاب پولیس مال نوم بدل کړي په مخ را لټو کوي په مخ نه میاشتې او لس میاشتې مور په ګډه ګرځي دینن مور ته وي سپي په مور پسې راو ګرځي او ته په مور پسې ګواخي بے غیرت ته په مور پسې ګواخي ته لک سوچو کنه دا ته چاته لګي مور ته بنريګه ها دې مور ته نه میاشتې په ګډه ګرځولې ښه بچیا دا د غیرت زین نه دستا دی یو د حمل تکلیف بل د ولادت تکلیف چې د بچی په پیدایش کې د مور ته کم تکلیف ویل شي
خبر دی یو کس خپل مور په اوږه باندې اغستې وه طواف یې پې کو د بیت الله چې طواف یې پې وکړو که نه نو د صحابي نه یې تپوس وکړو وایي ما به د مور حق ادا کړی ما پې په اوږو طواف وکړو حق به مې ول ادا کړی نن به ول د 100 روپو کیلې راوړي نو ما د مور حق ادا کړ شپې به ورله کښېني چېرته 15 منټه چاپي به ول وکړي نو ما د مور حق ادا کړ په دې د مور حق ادا کړي په اوږه باندې اغستې وه او د بیت الله طواف یې په مور وکړ دا خو له تا په مور طواف نه دی کړی د بیت الله دا خو لا د پلار بول و براز ستا په ذمه لګېدلي نه دي لا دا خو به داسې وخت راشي چې د پلار بول و براز به ته صفا کوي واړه بول لوی بولو خدمت به یې ته کوي نو په اوږه یې مور وګرځولوي ما به د مور حق ادا کړی صحابي ورته وایي او ستا دې مور چې ستا په پیدایش کې کم تکلیف برداشت کړی دی او په هغې کې به دې د یو ساعت حق ادا کړی د یو ساعت د یو منټ د 2 حق به دې ادا کړي چې د بیت الله طواف په اوږه وکړي که نه بچیا نو د پیدایش په تکلیف کې به د یو ساعت حق ادا کړي دا داسې اسان کار دا داسې په اسانه ادا کېږي نو دویم تکلیف د ولادت دی او دریم تکلیف د رضاعت دی مور چې دې بچي له پی ورکړي 2.5 کاله دا مور لګیا و او دې بچي له به پی ورکړي د بچو پروان نشته دا ډیره وزنداره خبره ده مور چې سړی ته وایي ما درته خپل پی نه دي بخلي دا تر دې خبرې د وزن نه خبرې تباو برباد شوي چې د مور د خولې نه دي دا خبره ده مور د خولې نه به راوځي ما عاق کړی پلار به وایي ما عاق کړی تندر د باندې راتاو شو تندر چې مور د عاق لفظ د خولې نه د خبرې د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د چا پلار را روان راښکاره شو چا د ده نه تپوس وکړه چې دا څوک دی ده ته ځان په پلار بد ښکاري نو دی ورته وایي دا زموږ رشته دار نبی علیه السلام فرمایي دا بچی عاق شو عاق په دې خبره دی عاق شوی تاسو چې وایي حق کړی مې دی عاق کړی مې وی دی عاق شو عاق دی عاق شو نبی علیه السلام فرمایي د مور او پلار نه نافرمان ولیکل او نن بچې مور او پلار مثال وي د موبایل دی چیزي لوډ ورته کوي نو وی کار کوي او چیزي لوډ ورته نه کوي الله اکبر ته د پلار باره کې د موبایل لفظ استعمالوي چې د مثال د موبایل ته خبرې بچیا ته پوخا عاق شوی چرته ماښام ماسخوتن کې پلار له ورځه پلاره نه خو به دې لوخړه نه کړی مورې نه خو به دې ما ته سویلې نه ختلې مورې که ختلې ماما زه به تباه و برباد شم مورې که ته ما دپاره خو دغه یوه اسره ده ورځه مور او پلار له بار پلاره ما ته خو به دې خیري نه پلار بچي ته خیري نه کوي خو بیا هم که وایې پلاره د ړنه دې چرته سویلې ختلې پلاره ما معاف مور او پلار د پیسو خلق نه دی مور او پلار په بې عزتۍ خبرې بچو نه پیسې نه غواړي کم پلار د بچي نه پیسې وایي کم چې پلار بوډا شي په پیسو څه کوي دا مور چې بوډۍ شي دا په پیسو څه کوي دا پلار په پیسو بیا څه کوي پیسې خو معمولی خبره ده ستا د پلار به په پیسو کار کېږي وایي پلاره سر مې ده نه قربان پیسې خو وړه خبره یو مولي صاحب تقریر کو وی یوه ښځه وه جړلې مونږ کره راغله سبې جړل ما چې ولې وی چې د بچي نه مې ډېره خفه بس دا میندې چې خفه شي زه پلانکي مولي صاحب ته به فریاد وکړي هي ذهن دی چې دا علما د میندو تابعدار دي زما بچي ته به خو نه وکړي زما ورته چې ولې خفه شولې چې بچی مې د بازار نه راغی کور ته چې راښکاره شو نو لاس کې غوټې وي زه ورغلم غوټو ته مې لاس کړ یوه توره غوټه وه پکې چې هغې ته مې لاس کړ بچې برن ما ته چې دې غوټې ته مه لاس ما یې ښه جي ما ته پته چې کله کېناست په کټ کې نو ما وي دا دې ستړی و زه لاړم هغې غوټې ته مې لاس ما ته وایي تا ته ما نه دي ویلي چې دې غوټې ته مه لاس ما یې ښه بچیا ته په سول لیږې ما وي ته ستړی چېرته هسې نه په سوچ وامه چې دې غوټې ته مه لاس بس غوټې ته مې لاس چې لږ ټیم وشو نو چې بچی مې کمرې ته لاړو ښځې ته یې اشاره وکوي چې هر سړي خپلې کوډ وړ کړي که نه وایي چې دا اشاره یې ورته وکړه بیبي دننه لاړه کمرې چې ما تماشه وکړله نو دواړو کباب خوړل تیلی کې کباب هغې مولي صاحب وی ما هغې مور ته وی چې ته په کبابو پسې جاړې زه به دله کباب راوړم هغې مور یوه خبره وکړله وی زما د سترګو نه یې اوښکې روانې هغې مولي صاحب زه په کبابو نه جاړم زه په خپله بې عزتۍ جاړم
د کباب په سر نن زما دومره بیزتی وکړه ما ته دې ته ملاس زه په خپل بیزتی چاړم نن زما بیزتی وشو مور او پلار په پیسو نه چاړي ښا مور او پلار وای بچیا مال عزت راکه ما مو بیزت کا ته د میلمنو په وخت کې ما بیزت کې کنه بچیا ته ما ولې بیزت